بسم الله ملي مشاعر منظور صاحب تسبیح د پی ټی ایم تنظیم د سپین د خلک ورسره د نور وطن چې د کیم نه خلک غلی دی میش د ټولې ډېره شکریا ادا کوي شریفه صحیح دی ویلې چې په دغه وطن باندې ډېر مشکلات او ډېر تکلیفات تېر شوي دي دا وطن هر کله چې بهرنی څوک غلی دی هر چا چې په دغه وطن باندې کوشش کړی دی دا تقریبا اواني انجي په وڼه او د وڼه نه دی شړلی شوی دی ملګري لکه دوسته چې پاته شته نن په وطن کې یو وخت داسې وخت و داسې حالات وي چې میش په خپله به نه لیدل په میش باندې تېر شوي دي چې دوه کسونه په یوه ځوان باندې نه شول ګرځېدلی په د حالات باندې خبره نه شوله کړلی نن داسې وخت راغلی دی چې نن په زرینه خال په لکینه خال په وطن کې جمع کېږي هغه خبرې چې په هغه وطن کې دی په پټه باندې نه شوی کړلی نن یې ښکاره په سټیجینه باندې کوو زه ډېره خبره نه درته کوم خو د دغه ریاست نشته پته شته باران خان چې میش بخار ورته ویلل د میش نیکه و د دغه وویلل چې حاجي صاحب وویلل چې پاکستان په مثال د هغه خره دی چې ښار هغه دی چې کله پاکستان جوړ کړ خو خر یې کاټه وربدله کړه بیا چې کله د موږ پلور ته ولي د مکه شوې وه بیا کسون ورته روغلل چې ته دا مهرباني وکړه چې ته دلته غوڼه لرې شه د ونه د څټین د پوره پرېږده ده ورته وویلل چې هغه خوره چې برام خان پکې پیدا شوی وي هغه خوره چې پرګله خان پکې پیدا شوی وي هغه خوره چې کریم خان په وینه باندې ګټلې وي زه یې څنګه پرېږدم نن دا دغه خوره بیا یوه تقاضا ده او تقاضا یې دا ده او زه د پاکستان اسټیبلشمنټ ته ویایم د پاکستان فوجي ادارې ته ویایم د پاکستان ISI او MI ته ویایم چې ته روشه زور وکړه چې څومره زور دی حاجي صاحب دی د دغه خوره تشتن دي د دغه خوره پرملا خان دی تشتن دي د دغه خوره په لکینه و رسول شهیدون تشتن دي ته کوشش وکړه د ISI MI ته موږ وایي چې په هر لحاظ باندې کوشش وکړه چې په کوم انداز باندې ته کوشش کړلی شې دا ځوانانو درته وینوړ وي داسې وخت مو درته کېږي داسې وخت مو درته کېږي چې کله د ازبک وخت و د میش د واړیکې وړکې پسکولي نه کوي د میش د واړیکې وړکې پسکولي نه کوي بیا د پرنسپلو روغلل نشته ویل چې د واړیکې وړکې سکول ته مار لږې ازبکې وړي میش ته یې وویل چې دا وړکې یې راس کړې بیا هغه واړیکې وړکې میش داسې په غویه خو په غرینه داسې په دور کړه په نرمدار کړل دلته چې میش کې تربیونه دي د دغه کرامه کړل بیا په دغه آباد ونه په دور کړه په شیو باندې دې خان ته یوړل میش داسې حالات هم لیدلی دی داسې حالات هم لیدلی دی چې
چې د مرګ خلکو موږ ته داسې مخامخ ګرځېده خو موږ ورته وایو چې موږ هم درته وینو وړي چې څومره مار کړی شي چې څومره مار کړی شي دا وینه دا خوره دا د کریم خوندو دا د کرمله خاندو دا د برم خاندو دا د هغه شهیدونه دي چې کوم د انګریز لرغړی و د دې سفرې انشاءالله تعالی که دا د انګریز بچی پاکستان وي د دغه خوره نو د ده په خلاف باندې جدوجهد شي ځوانون ودرېږي او ځوانونو درېږي ملګرې زه ډېر تقریر نه درته ویشتوه مشر په خپل ځای کې تقریر درته کو خدای وایو دا وسوځې چې همیشه د پوره باد وخت غلی دی په دغه خوره باندې همیشه د پوره دغه خورې کله قرباني غوښتېدو همیشه د دغه خورې د خوره د موږ مور دو دغه مور ویلي دي چې موږ ته د زمانې د وینې ضرورت دی یا دغه خلق نه دی بلې پڅل شوی همیشه د پوره هغه مور ته وینه ورکړې دو او وینو همیشه د پوره ورکوي ملګرې زه ډېرې خبرې نه کوم خو دا ځینې خبرې زه یې وینم زه یې په سترګې باندې وینم دا ځینې خبرې موږ ته پته لګي چې د کوم ځای نه کېږي او څوک یې کو زه انشاءالله تعالی مو دا ورته ویلي دي چې که د امریکې په خلاف یې موږ جنګېدلي دي که د برټانیې په خلاف یې موږ جنګېدلي دي که د پاکستان د فوج سره د چا وینه توی شوې دو د موږ وینه توی شوې دو د ده ځوان چې کله وینه تویېږي په دا خور او د ده قوم د پوره وینه تویېږي زه انشاءالله تعالی د پی ټي ایم د عام ورکر په حیثیت باندې د عام ورکر په حیثیت باندې نه په لیډر کې کوم شمېره نه په بل کې شمېره نه په بل کې شمېره د پی ټي ایم د یوه عام ورکر په حیثیت باندې هره قرباني هره سخته مقابله دا ملکه تېره چې کړې نو اوس مې بیا کړي زه داسې دوهم چې فرمان دلته پارلیمنټ مو حوال هم درته ویلي وي چې دا د پاکستان د اختیاره پارلیمنټ دی مو اول هم درته ویلي بیا مې هم درته ویلي دي او اوس هم درته وایي چې د پاکستان پارلیمنټ د اختیاره دی خو چې چا سره د اپریشن خبره وکړه په اپریشن باندې موږ ورته ودرېدلي او دا هم ورته وویل چې ته چې اپریشن تر دې تو اول د میش بیا د عوام په ګولۍ باندې په سینې باندې ګولۍ وبوسې ته اپریشن ته داسې نشې کولی اپریشن ته داسې نشې کولی دا زه نه وایې چې د پارلیمنټ جوړه کړو د میش د تحریک جوړه کړو خو میش په موقع باندې په سټیج باندې ورته وویل بیا چې هر کله آرمي چیف راغی یا آرمي چیف سره مو څو خبرې وکړې مخامخ مې ورته وکړې مو دا ورته وویل چې د تو انګور اډیګیټ دی 15 کاروباریون 15 کمانډرون او د ټول کرنلون او میجرون په دغه ګیټ کې ملوث دي دا ګیټ یې یرغمل کړی دی عوام ته نه پرېږدي کاروبار ته نه پرېږدي دا مو اول هم ورته ویلي وي اوس هم ورته یایو بیا مې ورته وویل چې تو دا وایې په تو په طالب کې هېڅ فرق نشته دا مې آرمي چیف ته مخامخ وویل چې په تو په آرمي چیف کې هېڅ هیڅ فرق نشته خلک دا وایي چې توس یو شی یو وجود یې بیا مې ورته وویل چې که ته دا وایې چې د فاټه په خلکو زه پرې ګرون وم نور دی چې ګرونولی نشته یتو نفرت دی محبت دی په نفرت کې بدل دی بیا مې ورته ویل چې تو کرنل پراجکټ دی کرنل پراجکټ هغه چې د ډېر د سکیمونه دي هغه سکیمونه په زوړه دیوالونه پرې رنګ وسیلاوي که جماعت دی که سکول دی که هسپتال دی بیا خلک یې نه ګوتې ولګوي چې موږ نوی بلډینګ جوړ کړه نور دی چې سر نه پسې په کرپشن کې پټ یې ملګري دا زه نه درته وایم خو دا مو د پي ټي ایم یوه عام ورکر په حیثیت باندې دا جواب ویلی دی هغه پارلیمنټ موجوده زه وه پکې خو مو دا جوابونه ویلي دي دا یې وایو دا اوس وکړې چې مو په هغه مرګ کې چې موږ په درجن باندې لاشینه ایښوي
هغه مرګینا چې د عارف مرګ سره نشي بیا راولای چې کله زه په اسلام آباد کې و ټلیفون وغه چې عارف یې وویشته هغه چې زه په جیل کې وم ورته ویې ویل چې د دوی د خاندان 15 کسان په وجه مړه شوي دي شهیدون کړي دي بیا وطن فوطن هغه اسحاق چې نن د دې هیڅ اولاد نشته بچو یې نشته زه د هغه سودو کوم زه هغه خرڅوم زه دغه کوم دغه وطن خرڅوم په ذات مې دا کسان وي چې نه دی چې دا کوم ته کله هم دا کوم نن حضرت تیور یو که څوک تیوري شي چې وایي چې ازادي په نومه باندې راوځي په جواب باندې ورته یایو خو د بل چا ته خوله به نه د دشمن خبرې ما پلاو کوه د دشمن په خبرې باندې ما ځغله د ما یو د عیسی سوچما بیانوه خلکه د ما یې د عیسی سوچما بیانوه خلکه دا زمونږ کچا غلطي لیدلې وي ویلوړ دی ورته هر کله کابل د وطن تېره ویس انډیا د کوم د وطن پورې سودو وکړله دا سر اوسته جایز دی کلام یې کوي زه نور څه نه درته وایم خو انشاءالله تعالی چې کوم داسې خبرې دي د وطن د دغه خورې د پوره کوم څه د مینه حالې ځلې کېږي څومره پرې کېږي دا مې کړي دي د سپین د پوره چې چونکې دغه تکلیف په یار وه د ژوند نه د انګوره د پوره دا مې انشاءالله تعالی دا روټ یې کړی دی انشاءالله تعالی دوی تاسو ته کېږي بل داسې وي چې زه نورې خبرې ډېرې نه درته کړم خو د سپین چې کیمې ته په ضرورت څه مشکلات وي او مو ته ووایئ که د روڼیو وي که د بل شي وي او مو ته ووایئ انشاءالله تعالی زه یې په قسم درته حل کوم او انشاءالله تعالی زه درته ویلوړو په میدون باندې د پي ټي ایم د عام ورکر په حیثیت باندې د سپین د شمسې د بازوره شمسې بالکل بازوره شمسې د دارو په غوړه باندې زه د سنشن سیستم ته ولګاوه چې دې د شپارس پېڅکلی شي نو زه ډېر وخت نه وخلم ویس ملي مشر ته دا یو دوی سره خپلې خبرې کوم چې د میش د ټولې دوی سره مشر دی انشاءالله تعالی د یوه ورکر په حیثیت کې زه د ده په لښکر کې راولم او زه تاسو ته دا ډاډګرنه درکوم چې نه اوس په تاریخ کې نه په فوج کې هغه طاقت پاتې شوی دی چې دا ارچي دا یا اپریشن کو یا ارچي په دا وطن باندې قبضه کو انشاءالله تعالی دا طاقت نه دی پکې پاتې شوی ولې چې عوام هغه طاقت اوس حاصل کړی دی د اقتدار دلته په خپله مرضي باندې نظام چلول امن وستل او په میدون باندې درېدل دا د دغه ورکړې اختیار دی دا طاقت د دغه ورکړې دی دا ورکړ چې کوم په ګروډ باندې موجود دی نو انشاءالله تعالی زه بیا د تاسو ډېره شکریا ادا کوم که مونږ داسې څه خبره شي